ګرانو مینوارو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن ډېر یو مهم موضوع چې د سړک په باره کې ده د تاسو سره شریکول غواړو. هغه کم سړک دی؟ هغه د جي ټي روډ. جي ټي روډ په کم تاریخ په کوم مملکتونو کې تیر شوی دی، د دې په اړه ستاسو سره لږ تاریخ پاڼه شریکوو. د جي ټي روډ تاریخ، نوم بدلول او اهمیت. جي ټي روډ یو له تر ټولو زړو او مهمو سوداګریزو لارو څخه دی چې د زرګونو کلونو تاریخ لري. د دې سړک پرمختګ د لرغونو امپراتوري، منځنیو پیړیو حاکمانو او استعماري ادارو لخوا ترسره شوی، چې دا د جنوبي آسیا د سوداګریز او کلتوري یوه مهمه برخه ګرځوي. اصلي نوم او د پیل تاریخي، یعنی څه وخت شروع شوی دی، اصل نوم څه شی و او دا په کوم تاریخ باندې شروع شوی دی. اصلي نوم او د پیل تاریخي، دغه په اصل کې د اترپاتا په نوم پیژندل شوی و، چې په سنسکرت کې یعنی شمالي سړک معنا لري، او د موریا امپراتورۍ په وخت کې کارول پیل کړل، چې د 321 نه تر 115 قبل میلادي پورې موجود و. دغه سړک د سوداګرۍ او اړیکو لپاره یوه مهمه لاره وه، چې د هند ختیځ او لویدیځ سره نښلوله او تر منځني اسیا پورې غځېده. په 14مه پیړۍ کې شیرشاه سوري، چې د سوریې امپراتوري یو پیاوړی حاکم و، سړک بیا جوړ کړ او د صادق العزم په نوم بدل کړ، چې معنا یې لوی سړک ده. د هغه اصلاحات پکې د کیلونو د سیوري، د ونو سرایونو یعنی استراحت ځایونه او څاهونه اضافه کول شامل وو، چې دغه سړک یې د سفر کولو لپاره خورا اسانه او خوندي جوړ کړ. دغه سړک د بنگلادیش په سونارګاون څخه تر افغانستان پورې په کابل پورې غځېدلی و، چې د هند شبه قاره په منځ کې تېرېده. د برتانویانو لخوا نوم بدلول او عصري کول، دا بیا برتانویانو جوړ کړ، نوم یې ورته بدل کړ او ډېر عصري یې کړ. کله چې د برتانوي امپراتوري هند ته واکمن شو، نو د 18مې پیړۍ په لومړیو کې د صادق العزم نوم د جي ټي روډ په نوم بدل کړ. دا نوم بدلول د برتانویانو د زیربناوو د بیا جوړولو ستراتیژي یوه برخه وه، چې د دوی اداري، اقتصادي او پوځي اړتیاوو ته په پام سره دا سړک عصري کړ. د نوم د بدلولو دلایل، څو دلایل لري. دا ولې نوم ورته بدل کړ؟ اول، ادارې معیاري کول. برتانویانو غوښتل چې د خپلو سیمو لپاره یو ډول یو شان نومونه جوړ کړي، ترڅو حکومتولي اسانه کړي. د جي ټي روډ نوم یې دې سړک ته پراختیا او مرکزي موقعیت ته اشاره کوله. دوم، استعماري سمبولیزم. د سړک نوم بدلول او عصري کول د برتانوي واکمنتوب نښه وه، چې د هندي او مغولي دورې اړیکې له منځه یوړلې. دریم، اقتصادي او پوځي ګټې. دغه سړک د کارونی سړکونو ترمنځ د مالونو، پوځونو او سرچینو د لیږد لپاره اساسي و. یو لوی نوم د دې اهمیت په زیاتولو کې مرسته وکړه. څلورم، بېطرفه هویت. د محلي او مغولي دورې نومونه ځای ناستی کول د برتانوي امپراتوري سره د سړک هویت منظموي. لار او جغرافیه. جي ټي روډ تقریبا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 4 عصري هیوادونه لکه بنگلادیش، هند، پاکستان او افغانستان څخه تیریږي. بنگلادیش شرقي پایټکی سونارګاون، چې د ډاکا په نږدې کې موقعیت لري، یو تاریخي سوداګري مرکز. دوم، مهم ښارونه سونارګاون، چټاګانګ او ډاکا. دنده په تاریخي توګه د بنگلادیش او نورو سیمو ترمنځ سوداګریز او کلتوري تبادله اسانه کوله. هند مهم ښارونه کوکلتا، برلمن، وارانی، کانپور، دهلی او امرتسر. مهم ځانګړتیاوې د شیرشاه سوري سرایونه او کیلونه. د کوکلتا هاوړه برج او نورو استعماري دورې جوړښتونه. کلتوري اهمیت. سړک له تاریخي ښارونو او روحاني مرکزونو څخه تیریږي، لکه وارانی او امرتسر. پاکستان داخلي ټکی. د داخلېدو ټکی چې دغه جي ټي روډ پاکستان ته د کوم خوا نه داخل شوی دی، هغه د واګا سرحد. مهم ښارونه لاهور، ګوجرانوالا، راولپنډي او پېښور. مهم ځایونه د لاهور قلعه، بادشاهي جومات او خیبر پاس. د ویش اهمیت.
د 1940م کال د ویش پر مهال د خلکو د ګډوالي ګواوه. افغانستان لویدیځ پایټکی کابل د افغانستان پلازمینه منځنۍ اسیا سره اړیکه. تاریخي توګه د هند شبقاره او منځنۍ اسیا سوداګریزو شبکو سره نښلول. ستراتیژیک اهمیت د سوداګري او پوځي کمپاینونو لپاره مهمه لاره. زیربناوې او ځانګړتیاوې. شیرشاه سوري څو نوښتونه معرفي کړل چې د دې سړک اوږدمهاله ګټې تضمین کړي. کیلوونه هر 2 میلیونه واټن کې نصب شو. سرایونه یا د استراحت ځایونه چې د مسافرو او هغوی د حیواناتو لپاره خواړه، اوبه او استراحت برابرول. د سړک په اوږدوالي کې ونې کښت شوې چې د لمر نه د خلاصون لپاره سوری جوړ کړي. د سړک ځینې برخو ته د اوبو رسول او څښاک لپاره کانالونه هم جوړ شول. کلتوري او اقتصادي اغیزه. د جي ټي روډ جنوبي اسیا په تاریخ کې یو بنسټیزه ونډه لوبوله. 1. سوداګري او تجارت. سړک د کرنې سیمې، بازارونو او بندرونو ترمنځ اړیکه برابره کړې او اقتصادي وده یې رامنځته کړې. 2. کلتوري تبادله. دغه سړک د خلکو نظریاتو، مذهبونو او مالونو حرکت اسانه کړی. 3. پوځي حرکتونه. دغه سړک د موریا امپراتورۍ نه تر برتانوي امپراتورۍ پورې د پوځونو د تګ راتګ لپاره کارول کېده. عصري اهمیت. که څه هم دغه سړک زوړ تاریخ لري، خو نن ورځ هم د 21مې پیړۍ د زیربناو لپاره خورا مهم دی. په بنگلادیش کې دغه سړک د هیواد د ملي لارو شبکې برخه ګرځېدلې او د سرحدي سوداګري ملاتړ کوي. په هند کې دا د ملي لارو برخه ده، لکه NH19 او NH1 چې د مهمو اقتصادي او کلتوري مرکزونو سره وصل کوي. په پاکستان کې دا د ملي لارو N15 اساس جوړوي چې کراچۍ او پیښور سره نښلوي. په افغانستان کې دغه سړک کابل سره د پاکستان او نورو سیمو سره نښلوي، که څه هم امنیتي ننګونې شتون لري. میراث. جي ټي روډ یوازې یوه لویه لار نه ده، دا د اړیکو، کلتوري او یووالي او تاریخي مقاومت یوه نښه ده. د شیرشاه سوري او وروسته د برتانوي امپراتورۍ لخوا د دې سړک بدلونونه د جنوبي اسیا په پرمختګ کې د دې سړک اهمیت اوږدمهاله ښودنه کوي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته زموږ دغه متن د ستاسو خوښ شوی وي، نو تاسو نه ډیره په درنښت هیله کوو چې له نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. په درنښت.